زموږ نشنل پارټي والا کې دي تاسو وګورئ رښتیا ودرېږه لږ صبر وکړه لږ صبر جی وکړه جی میلو څنګه شو 400 چوکۍ وګټله نه رانا صاحب ګټلې دی انشاءالله رانا صاحب به راځي او رانا صاحب چې کوم دی دا به علاج کوي دا څومره یوتیان چې دي د دو کې چې دا کیړه دی دا به رانا صاحب د علاج کوي ځکه چې زمونږ رانا صاحب حکیم پاتې شوی دی دا چې کله یو خبره داسې دی جرنیل صاحب چې یو معذور و ویلچیر کې و بالکل یعنی هغه نه کېدو نو بیا رانا صاحب چې کله دا ویلچیر سړی څه ته وایي دا ورک ویلچیر شمه چې کوم دی تاسوره ویلچیر څه ته وایي دا ویلچیر چې دا ټایرونه چې کوم دی دا کرسۍ چې ټایرونه لري بایسکل نه 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 یار نه دا عمران خان چې پکې ناست و دا کله چې ګولې خوړلی و د چی شي ګولې خوړلې دا گولی جو ہے گولی جب مارتے ہیں دغه د پښتون فخر پښتونخوا ګولي جو مارته ښه جی نو دا بیا رانا صاحب د دې علاج کړی و 2 منټ کې د دوړنه شروع کړی و دا داسې منډې وهلې رانا صاحب څوک ده د کوم ځای ده رانا خو زمونږ د فیصل آباد بابر شیر دی دا د چا تصویر چې ما لګولی دی دا حکیم دی انشاءالله دا به خیبر پښتونخوا کې چې دا کم یوتیان دي د دې ټولو علاج به کوي انشاءالله ته د بابر شیر نه پوښتنه وکړه چې لکۍ چاته پرې کړې ده څرنګه لکۍ رانا لکۍ لري یار الله نه ویریږه یار دا لکۍ دا سامان لرې کول دا خو یوتیان کوي یار زمونږ رانا صاحب یار اوس ته به تا ونه چې رانا بابر شیر ده نو چې بابر شیر لکۍ نه لري نه دا خو انسانانو بابر شیر دی یار انسانانو بابر شیر مې اوس ولید دغه تصویر چې تا لګول دغه رانا ده پلیز جرنیل صاحب تاسو زمونږ عالمان سپورټ کوئ انشاءالله چې ستاسو آخرت به ان شاءالله ډېر ښکلی وي کوم عالم سپورټ کوم نه زمونږ قائد جمعیت امت مسلمه لیډر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی دا خو دومره دا زه نه پیژنم دا د کوم ځای ده د کوم ځای ده زه نه پیژنم دا زمونږ د خیبر پښتونخوا دی در آدم خیل دی نه پیژنم ټیچر د مکتب کې یاره جرنیل صاحب زه خبر یم چې ته د عمران خان په هغه کرکټ هغه اوپنر بالر ښه نه یو منټ د عمران خان خو اوس هلاکیږي انشاءالله په دې جیل کې خو هغه زه خبر یم چې ته د دې په هغه ښځې مین یې د دې دپاره عمران خان ډېر زیات سپورټ کوي یار داسې کار مه کوه هغه نه ګوره درې سړیانې تباه کړي دي ته به یم تباه کړی جرنیل صاحب دا کار مه کوه یار ظالم بچا سپورټ د ملایانو را باندې کوي او لور د عمران خان را تر ښځه د عمران خان را ګوره عمران خان خپله هغه نه خو ښځه نه سنبالیږي هغه به وطن څنګه سنبالوي نه چا په ښځې باندې خبرې مه کوه وروره بیا د مریم نواز او د صفدر کیسه درته کوم پوه شولې نه ما نه دي کړي خو لیکن دا ډېر داسې زموږ معاشره ډېر زیات خراب کړی دی معاشره د رانا ثناء الله لور دی په ګډیږي په ودونو کې او ته راجیږي هغه ته فخر پاکستان الله په قسم یې تاسو وګورئ کله چې د جمعیت علما اسلام دور و او د عوامي نیشنل پارټي دور و نو دې پښتنو کې ډېر زیات غیرت و نو کله چې دا عمران خان راغی دی دا غیرت هر څه موږ نه لرې کړ نو تاسو نه دا غیرت کوتاکو مولانا در کې ایښی چې عمران خان در نه ویوړه غیرت څنګه څوک چا نه وړي دا ته څه کم عقلې خبرې کوې نه تاسو کوتاک خو تاسو لا نه ویوړل عمران خان نه صوباړه ام تی ویوړه ته بس مایک بند که ورکې که خوند دې ونه که یاره چندان سړی ونه ختلې مایک دې بند که دلته بل چا سره خبره کوم دوستانو لایف شیر کوي دغه بل دلته مونږ سره څوک د مونږ دلته خو لکسې ټول مونږ خپل یو سره رحماني کومه ده دغه شی ده آزاد